د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا دی کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټیوي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ. یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. کړواله یې د نن لوست یا سبق ده. ومو لیده؟ هو، دا کړواله یې ده. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې کړواله یې داسې لیکل کیږي. ګورئ، د کړوالې یې ترڅنګ ټکی ټکی کړواله یې لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي کړواله یې داسې ډکه کړئ. د کړوالې شکل او د کړوالې نوم دې وپېژانده. اوس د کړوالې په غږ خبرې کوو. د کړوالې غږ څه دی؟ یی د کړوالې غږ دی. کړوالې د خورۍ د کلمې په آخر کې د لیکل شوي کړوالې غږ دی، لکه خورۍ. ته ووایه یی خورۍ. شاباس، بیا ووایه یی خورۍ. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې کړواله په آخر کې راشي. یی راځئ. یی وخورئ. یی ولولئ. یی وګرځئ. ګورئ، دا خورۍ کلمه ده. دا پګړۍ یې نسواري رنګ لري. د سړي واسکټ د مور او ماشوم ویښتان تور رنګ لري. د سړي جامې د میوو په شان یا ماشي رنګ لري. دسترخوان زیړ رنګ لري. دا لوښي فولادي رنګونه لري. دا دوه غوري ګورئ زیړبخون رنګونه لري. د هلک جامې او خولۍ خړ رنګ لري. دا مخونه، لاسونه او پوستکي غنمي رنګ لري. دا فرش ګورئ، دا سور رنګ لري. د مور پړونه یې سوربخوان رنګ لري. جامې یې شینبخوان رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه خورۍ رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د خورۍ په کلمه کې یو ځل د کړوالې توری راغلی. دغه سور د کړوالې توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم خورۍ لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د خورۍ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه خورۍ رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. پګړۍ ته نسواري رنګ ورکوو، داسې. د سړي واسکټ تور رنګ ورکوو. د سړي جامو ته به د ماشي یا د میوو په شان رنګ ورکړو. دسترخوان ته به
زیړ رنګ ورکړو. دغه ګیلاسونه یو قاب او یو لوښي ته به فولادي رنګ ورکړو. دغه غوریو ته به زیړبخوان رنګ ورکړو. داسې مخ او لاسونو ته به د پوستکي غنمي رنګ ورکړو. د هلک جامو او خولۍ ته به خړ رنګ ورکړو او هلک ویښتانو ته تور رنګ ورکوو. د فرش ته به سور رنګ ورکړو. دا د مور پړونې ته به سوربخوان رنګ ورکړو. جامو ته یې خړ رنګ ورکوو. داسې د مور او ویښتانو ته تور رنګ ورکوو. دیوال ته به نخودي رنګ ورکړو. شاباس همدغسې ښه یې رنګ کړئ. اوس نو راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله کړواله یې په شنه رنګ لیکل شوې او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د کړوالي یې توری لیکل شوی دی. د کړوالي یې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوې منځخالي کړوالي یې په سر کړواله یې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ کړواله یې لیکل زده کوو. ډېر ښه، کړواله یې دغسې لیکل کیږي. موږ کړواله یې لیکل زده کوو. ګورئ، دا د خورۍ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د خورۍ کلمه لیکل شوې ده. د خورۍ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ښې په سر کې، د رې په سر کې، د یې په سر کې. اوس نو د خورۍ د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، خورۍ لیکل زده کوو. شاباس، موږ خورۍ لیکو. خورۍ دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د کړوالي یې توری لیکل شوی ده. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی کړوالي یې په سر د کړوالي یې لیکل زده کړو. شاباس، کړواله یې لیکو. موږ کړواله یې لیکل زده کوو. ډېر ښه، کړواله یې دغسې لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د خورۍ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د خورۍ د هرې یوې سپینې کلمې پر سر خورۍ ولیکو. موږ خورۍ لیکل یادوو.
شاباس خورۍ لیکل یادوو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د کډوالي یې توری په خړ رنګ راغلی چې د سر یې توره ده او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د خورۍ د کلمو کتار دی چې د خورۍ لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د کډوالي یې او د خورۍ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس کډواله یې لیکو. کډواله یې لیکل زده کوو. موږ کډواله یې لیکو. شاباس موږ خورۍ لیکل زده کوو. موږ خورۍ لیکو. خورۍ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د کډوالي یې توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې کډوالي یې په سر کډواله یې ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د کډوالي یې لیکل زده کوو. کډواله یې دغسې لیکل کیږي. موږ کډواله یې لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د خورۍ د کلمو کتار دی. اوس د خورۍ د کلمې په سر لیکو چې د خورۍ لیکل مو زده شي. آفرین خورۍ دغه شان لیکل کیږي. خورۍ لیکو. خورۍ لیکل زده کوو. اوس نو راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ کډواله یې لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د کډوالي یې توری لیکو چې د کډوالي یې لیکل مو ښه زده شي. موږ د کډوالي یې لیکل زده کوو. کډواله یې دغسې لیکل کیږي. موږ کډواله یې لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ خورۍ لیکل شوې. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د خورۍ کلمه ولیکو
چې د خورۍ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، خورۍ دغه شان لیکل کیږي. خورۍ لیکو. خورۍ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ی توری چې نوم یې کډواله او داسې لیکل کیږي، او د خورۍ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.